په بازار کې خزي یو ظلمي هلک سره ډیر ناروا عمل وکړو، یعنی بدکاری ورسره وکړه. دا واقعیا یو خزي ویب سایټ سره د نوم نه خودلو په خاطر شریک کړي چې وایي زما د واده لس کاله کېږي، خو د واده نه څو کاله پس زما خاوند مسافر شوی دی او زما دوه واړه بچي هم دي. د دې خزي ډیر په عزت ژوند تیریدو، خو لکه څنګه چې د یو انسان مجبوري وي او د مجبورۍ د وجې کله کله خزه بازار ته وځي، نو دا خزه وایي چې زه به هم کله کله بازار ته تلم، کور ته به مې سودا راوړه ځکه چې خاوند مې په کور کې نه و، خو ډیر په حیا عزت مې ژوند تیریدو. هغه وایي چې ماته معلومه نه وه، خو یو کس زه په نظر کې څارلم او هر وخت به هغه دکاندار کوشش کولو چې ما سره ګپ شپ ولګوي، خو زه په دغه هر څه باندې نه پوهېدم. یوه ورځ ما د هغه دکاندار نه سودا کوله چې هغه راته وویل که تا سره پیسې کمې وي او یا در سره پیسې نه وي، نو ته بغیر د اجازته د دې دکان نه سودا وړلی شي او هیڅ خبره نه ده. دغه هلک چې یو ځوان او ویلا زلمی شوی و، د ده دومره مهربانۍ زما توجه د خپل ځان اړخ ته اړولې وه. یو وخت داسې و چې زه به د همدې هلک لیدو لپاره بازار ته تلم او کله کله به مې ورسره ګپ شپ لګولو. دغه خبره ډیره زیاته مخکې لاړه او ښځه وایي چې د دې هلک زموږ کور ته راتګ هم شروع شو. بیا یو وخت داسې و چې زما خاوند د بهر ملک نه هم راغی، خو بیا دې کس سره زما لیدل کتل نه کېدل چې یوه ورځ زما خاوند بل ښار ته په چکر لاړو چې دا هلک خبر شو او زما خواله ملاقات له راغی چې موږ په یو ډېر غیر اخلاقي حالت کې وو. په دغه دوران کې زما خاوند هم کور ته راورسېدو چې موږ دواړه ولیدلو او په هغه موقع باندې خو زه د مرګ نه بچ شوم، خو د خپل خاوند سره د ټول عمر لپاره جدا شوم. یعنې وایي چې زموږ ترمنځ طلاق وشو ځکه چې زه په یو ډېر غیر اخلاقي حالت کې ونیول شوم. په نن سبا ماحول کې هر سړی پریشانه دی او کورني مشکلات ډیر شوي دي، نو دا ښځه ټولو هغه ښځو ته پیغام ورکوي چې په بازار کې داسې کارونه کوي، نو وایي چې خپلو خاوندانو سره په خوشحاله ژوند تیر کړئ او هیڅکله هم پردو سړو ته مخه کوي. دغه ښځه وایي چې بیا به مو لکه زما ژوند برباد شي. په هغه خاوندانو هم غږ کوي چې واده وکړي او خپلې ښځې داسې پرېږدي، نو بیا چې ښځې بېلارې کېږي په دې کې هم سړي ګناهګار دي، ځکه که خاوند ډېر وخت مسافري ونه کړي او د ښځې خواهشات ورپوره کړي، نو بیا به هیڅکله هم داسې مشکلات نه پیښیږي. د پښتو پوسټ چینل د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.